سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ د ناروې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. زلمي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په دغه لیدنه کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترسره شوې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. د نوموړي په وینا ناروې د سولې د خبرو لپاره د موقع برابرولو په برخه کې لاسبری دی او کولی شي سولې ته د رسیدو په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې په روان ټاکنیز بهیر کې خپلې ټاکنیزې منډې تړلې درولي او ځنډولي دي. دغې ډلې په یوې اعلامیې کې په ټاکنیزو چارو کې د حاکمې ډلې د لاسوهنې دوام، د ټاکنو په بهیر کې د لازمو اصلاحاتو نه راتلل او د ټاکنیزو بهیرونو پر وړاندې د ګواښونو زیاتوالی د دغې پرېکړې لاملونه په ګوته کړي دي. اعلامیه کاږي د روان حالت په دوام سره د آزادې فضا، رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هیڅ ډول ډاډ نشته. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ولسمشرۍ یو شمېر نمایندانو د بېلابېلو لاملونو له مخې د راتلونکو ټاکنو د تحریمولو خبرداری ورکړی دی. ملي دفاع وزارت وایي په غزني کې د طالبانو له چاودونکو توکو، وسلو او مهماتو ډک ټیلري موټر له منځه یوړل شو. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی زیاتوي دغه موټر تېره ورځ د دیک ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې په یو هوایي برید کې له منځه تللی دی. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. د خوست په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 7 کسان ټپیان شول. دغه پیښه تېره ورځ د خوست ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په سپین جومات سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. د خوست د امنیه قومندانۍ مسؤلین زیاتوي ټپي شوي کسان ټول پولیسي وګړي دي. د ملي امنیت سلاکار د امنیتي سکتور په مشرتابه ناسته کې وویل امنیت د نظام لپاره تر هر څه لومړیتوب لري او په دې برخه کې شته ګواښونو او ستونزو ته باید جدي پاملرنه وشي. حمدالله محب همداراز اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې اړه ټول ګواښونه، حل لارې او امکانات په ګوته کړي او پر وړاندې په جدیت سره ودرېږي او مخې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي او له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. 180 کیلوګرامه چرس د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې کشف او ترلاسه شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه توکي چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ د مومندرې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له دې سره سم د نشه یي توکو یو بل کاروباري په لوګر کې له څه باندې 100 کیلوګرامه نشه یي توکو سره یو ځای ونیول شو. د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص وایي دغه کس چې جانباز نومیږي تېره ورځ د پل علم ښار په خضر بازار کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د نوموړي په وینا له نیول شوي کس 110 کیلوګرامه چرس او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.